ما سره دا هغه و چې یار ما به دا فیل کوو چې زه یو ساعت بعد مړ کېږم یا چې د داسې یو وصیت ته پکې تللی وم. ازل په ژوند کې تر ټولو غټه دوکه چا درکړې؟ یعنې دومره څوک نه و زما په دې هغه کې چې ټول ژوند کې چې دا ټوله دنیا مطلب چې غواړي چې ما سره واوسي، اوس ما دومره چا باندې هغه نه و چې زه دا ځان سره کښېنوم یو دوره ورسره وم فکر مې بدل کړي. کله کله انسان دومره داسې شي. یو بیل ژوند دی، یو بیله نړۍ ده د ازل. نړۍ ده یاره د کور مشکلاتونه د خفګان ترې نه جوړېږي، کوچنی غم چې په موږ راشي اسمان ترې نه جوړېږي. او ازل هغه سترګې داسې ښې را باندې لګي زما به شي که نه به شي جانان ترې نه جوړېږي. او غوښتنه دا ده چې د ژوند دوه داسې رازونه چې تر اوسه ترې د ازل له دې دنیا نور هېڅوک نه خبر. ازل ژوند کې د څو ځل ژړلې دي او کومه ژړا دې همیشه دې ډېره درته دردونکې؟ ازل پاړه چې یو دروغ په ټولنه کې مشهور دي یا ډېر شهرت لري یا خواره شوي دي سم. زه داسې خبر شوی یم چې ازل چې کله زړه تنګی شي او تقریر کولو غواړي وایي ځان ته ځي د سیند په غاړه کې نه د اوبو خواته او په داسې ځای کې خپل هغه درد ورکوي. سیند غاړه مې ډېره خوښېږي. وایي نن به ته غوږ نیسې زه به درغږېږم، زړه مې ډک درته راوړی دی دریابه، دا دروغ دی چې نشه غم کموی شي، نه سګرټ ښه کړم نه تا ښه کړم شرابه، په یوې جنۍ د 10 کاله خراب کړل، ډېر کم عقل یې ازل خانه خرابه. ولا ژوند د میز پلان نشته دی. حتی که درته ووایم زه د دې کیسه کې یم چې سبا به څه کېږي سبا به څه نه کېږي، نه یې د پیسو تشویش لرم چې پیسې به راځي. لکه ځینې خلک وایي چې یار زه به آینده کې داسې کور جوړم، دا شی مې هغه کې نشته، یو شی نظر کې نه لرم. بس په سبا شي تېر شي، زه ژوند دی تېر شو. یوازینی ارمان چې دی فلحال په دا لرم چې هغه دنیا مې ښه شي، دا دنیا خو هسې لاړه. او ازل د کور په کارونو کې کوم کارونه کولی شي؟ دی کولی شي د کور صفایي کولی شي؟ یو شی هم نشم کولی، یو شی مې نه دی کړی. نو دا خو په مینه کې ګوره دا کیسې ازل که ته چېرته په مینه واده کې نو هغه درنه دا کارونه غواړي. خو یو خبره بل هم ده که نه که مینه م شي زه چې دی یوازینی شی چې د مینې په مقابل کې په ما باندې زورور دی هغه ضد دی. زه چې ضد وکړم حتی که درته ووایم که زه تر مرګه پورې په یو شي کې ځم یو چا سره په ضد شم زه هغه خپل ژوند هم چې دی ما کړي له لاسه ورکوم خو ضد پوره کوم. دا مې ډېر بد عادت دی. که زما د عادتونو تپوس وشي چې ستا بد عادت څه شی دی نو زما دا بد عادت دی چې زه ضد ډېر زیات کوم. په مینه مې یو سړی چې دی په مینه چې دی ما نه دومره کار اخیستلی شي زه ورته دومره تابع کېږم چې حد یې نشته. خو که په ضد شوله بیا نو چې فرعون د زمانې هم شي که نه بیا ورته وایم چې یار یا به ته یا به زه یم. بیا د مینې هغه هم نه کوم، خاطر هم نه کوم. په ځان به سخته تېروم، په ځان به در تېروم، خو ضد پوره کوم. زه خو وایم چې کېدای شي همدغې موضوع داسې لږ را وجود نه م را کمزوری کړی ته باید ډېر چاغ وې. داسې که هغه د ویډیو په اساس ووایو ته باید ډېر چاغ وې، که د ریکارډ په اساس ووایو ته باید ډېر چاغ وې. خو ازل نه ډېر زیات عزت خراب کړی. بله موضوع چې دی دا ده چې زه ډېرې وړې موضوع ته ډېر غټ زړه خورم. مشکل به ډېر وړو کې ډپریشن دی، انزایټي د دغه شی ما ډېر زیات خرابوي. زه په خپلو دماغو باندې چې دی واک نه لرم، زه په خپل زړه باندې واک نه لرم. زما زړه چې خفه شي، زما دماغ چې خفه شي، زه څومره وغواړم چې خوشحاله شم چې د نړۍ کوم هغه نه کېږي بیا هېڅ امکان نه لري. زه پې باندې زورور نه یم، ما باندې زورور دي، زما احساسات په ما زورور دي. کلونه وشو چې زه داسې ژوند کوم چې دا خپل احساسات ما بېرته دننه خوري. زه ډېر کوشش کوم چې ترې ووځم، نشم وتلی. دا به اخر څه کوو؟ مړه کېږو به، مرګ را په غاړه دی. نه لکه زه ستا دې موضوع د ډېر زیات سودایي شوم، دا خو تا ته ډېر زیات تاوان رسوي. مونږ د مینې تاوانونه کړي، دا د روپیو تاوان څه ته وایي؟ نو مونږ د مینې تاوانونه کړي، دا تاوانونه معنا نه لري یار، دا واړه تاوانونه دي. د کور کارونه خو نشي کولی بیخي. ډېر نازولی راغلی شوی یم، که په ملګرو کې که په کورنۍ کې حتی په پاکستان کې به چې د هلکانو ماته کارونه کول، یعنې زه چې دی حتی چا هغه که
زه اوبو سره نږدې ناست یم، بل ملګری هغې ځای نه راجګ شوی ماته یې راکړي دي، ما خپله نه دي څکلي. ناز چې دی اول نه ماشومتوب نه راکړل شوی دی، لکه مور مې نازولی یم. بیا چې په قسمت کې دي لیکل شوی، قسمت کې مې لیکل شوی دی. تر اوسه پورې مطلب ملګرو یارانو دوستانو د کور ودانې ځای چې دی ښه نه هېروم ژوند کې چې ډېر ناز راکوي، بې حده بې اندازې ناز راکوي. که هغه زما نږدې ملګري دی او که چېرته د میډیا ملګري دی او که چېرته زما مینهوال دی ډېر ناز راکوي. موږ ګوره ډېر ناز نه درکوو، بیا به وایي چې دا ناز دې ولې رانه کړ. نه چا نه شکایت هم نه کوم یار. ازل چې دی رنګونو کې کوم رنګ خوښوي؟ تور. ولې؟ دومره خفه دومره پریشان به راته نه غږېږې، زړه مې ته تور دی په جانان به راته نه غږېږې، دا د وفا وفا کیسې هسې د خولې کیسې دي، په سپي غږېږه په انسان به راته نه غږېږې. واه واه واه. جنۍ مې سپینه خوښه ده، باقي مې د دنیا ټول رنګونه تور خوښ دي. جنۍ مې بیا توره نه خوښېږي، سپینه خبره کوم، ما مې سپینه خوښه ده. او موټرو کې کوم موټر خوښوې؟ دا پوښتنه زه اکثره مېلمنو نه کوم، ځکه دا د ژوند انتخابونه دي چې د هر چا فکر کم سویه کې دی او کوم څه خوښوي او کوم څه پکې ځانګړي. موټر شوق مې ژوند کې نه دی کړی. اوس مې یو دانه ایکوا لرمه، هغه مې ورور اخیستی وله دفتر په حساب باندې، راته یې ویلې وایي ګاډی مې درته واخیستو، ته چې دی مطلب ناستې ولاړې خلکو سره کې که نه، نو اکثر فراغت غونډي هغې دعوت کېږي هلته، نو هلته چې به په داسې هغه غیر منظم ورشي خوند نه کېږي. نو توره ایکوا یې راته اخیستې. د ګاډو یو ګاډي شوق اوس هم نه لرم فلحال، د هېوادونو یو هېواد شوق نه لرم چې ورشم، داسې ارمان نه لرم. او دا چې دی د یو شي شوق په نړۍ کې نه لرم یار، داسې شوق چې زما پاتې چې زه ویم چې دا باید وکړم. لکه څنګه بنډار؟ لکه ملګرو سره ناستې پاسې حجره کې د شپې تنګېږم یار، نه غواړم چې بنډار. او په هېواد دننه د ملګرو یا کورنۍ سره چکر نه مې خوښېږي. فلم کتل خوښېږي مې. د چا فلمونه ډېر خوښې؟ فلمونه مې د شاهرخ خان ټول کتلي دي، او دیوداس او ورسره دلواله دلهنې شي. نور واخله اته واخیست. 11 12 15 ځله مې دا یو فلم کتلی دی شاهرخ خان. دا کوم یو دیوداس او دلواله دا فلمونه، دا کوم یو چې مطلب لف سټوري لري، او باقي چې دی اوس چې دی فعلا د شپې ناوخته چې دی دغه انګلیش فلمونه دي، بیا په اردو کې دا ټرانسلیټ شوي دي، یو سټوري ته جوړه شوې ده، سټوري غوندې درته کوي 18 منټه یي. نو اوس بیا حوصلې شوی یم پوره فلم نشم کتلی، هماغه اورم او هغه بیسټ ثانیې رالي، نو هغې کې ډېر زیات ټایم هم پکې لګه کېږي او مایند هم ورسره بدلېږي، نو هغه ګورم. او چکر خو هم نه خوښوې؟ چکر خوښوم، خو چکر داسې خاص کسانو سره خوښوم، یو یا دوه ملګري، هغه هم چې زما داسې ملګري چې زما مطلب هره خبره ومني او زما هغه اوسي خوښه پکې زما اوسي، داسې چکر. مطلب د بل چا په خوښه نه ځي مخته؟ نه نه نه، هغه شی چې دی. چکر لرې خوښوې که نږدې؟ ولا چکر لرې هم ښایي نږدې هم ښایي، دواړه ښایي، خو نظر حالاتو ته که نه. مسافرۍ سره څنګه یې؟ مسافري مې خوښېږي، کلي کور نه چې څومره لرې یم خوشحاله یم. مور ما درته ویل چې مور لپاره چې دی مطلب په کور کې پاتې کېږم، که نه زه به چې دی مسافر یم. اصل د ملګرو دنیا ته کرا شو، څومره ملګري لري او تا خلک څومره ملګري ګڼي؟ زه خو چې دی تر اوسه پورې به ما دا کوم کسان چې مطلب ما فالو کوي یا ما خوښوي، ما ته لایک راکوي، ما په ریل ژوند کې ما سره ملاویږي، دوی ته زه مینهوال نه وایم، دا ټول زما ملګري دي. نو دا ټول زما ملګري دی ټو زیډ چې څومره دي. ناسته ولاړه مې څو کسانو سره دا به محدود یو څو کسانو سره ده. نومونه یادولی شي؟ خفه بشیرانه یو به اوس ذهن ته راغلی، بل به نه یې راغلی، بس هغوی خپله ځانونه پېژني. او په دې کې بیا داسې یو ملګری شته چې مثلا ته یې نوم یاد کړي او وایي چې بس دا له هغه ملګرو دی لکه زه پې د ازل حساب کوم؟ عمر شیرزاد نومیږي، زما د ماما زوی دی، ماشومتوب نه ما سره رالوی شو، او هغه مې بیا داسې ملګری دی چې دوه ورونه نور زه لرم، زه مشر یم، دوه مې واړه ورونه دي، دا مې چې دی دریم ورور دی، د ورور نه کم ورته نه ګورم، همدغسې د مشر ورور خطاب راته کوي. عمر شیرزاد. که عمر شیرزاد ته دې وخت کې موږ زنګ وکړو او ورته وایو چې ازل داسې مشکل کې دی او ډېر زیات خوږ دی، زخمي شوی دی، ستا په فکر هغه ریاکشن به څه وي؟ که په پیسو شي پیسو ته دی ولاړلی، که په وینه شي وینې ته ولاړلی، چې څنګه شي ولاړلی، خو هغه څه دی اوس وختونو کې کورنۍ کې مریضان لري
او که زنګ ورته وکړې نو خفه به شي ډېر زیات که نه؟ او ښه نو دا زنګ به بیا زما خو لیدونکو پلان و چې په ازلجي باندې څه زنګونه وکړو او ملګري پې وازمایو خو ازل وایي چې دې موضوع نه به تېر شو. یو بله یادوري د ملګرو چې زه که د ټیک ټاک په برخه کې کشي ټیک ټاکر سره زما ملګرتیا نشته دی، مطلب که هغه سلام کلام دی، که د شاعر شي شاعران لرم نو زما ټول بیا ملګرتیا داسې کسان سره ده چې هغوی نه شاعران دي نه ټیک ټاکران دي، حتی په فیسبوک باندې خپل عکس هم نه جګوي. زما داسې خلکو سره ناسته ولاړه. زه داسې خبر شوی یم چې ازل چې کله زړه تنګی شي او تفریح کولو غواړي وایي ځان ته ځي د سیند په غاړه کې نه د اوبو خواته او په داسې ځای کې خپل هغه درد ورکوي. سیند غاړه مې ډېره خوښېږي. وایي نن به ته غوږ نیسې زه به در غږېږم، زړه مې ډک درته راوړی دی دریابه، دا دروغ دی چې نشه غم کموی شي، نه سګرټ ښه کړم نه تا ښه کړم شرابه، په یوې جنۍ د 10 کاله خراب کړل ډېر کم عقل یې ازل خانه خرابه. د سیند غاړه چې دی دا ډېره ښه زه خپله خوښوم. که شپه وي که ورځ مازدیګري کې شپې ناوخته چې سړی کښېني هملته چې د فکر ورسره لږ زړه کېږي یار د سکون احساس کوي. ټولنیزو روابطو نه څنګه یي ودونو مړو ژوندو ته ځې نه ځې؟ مړو ژوندو ته خو نشم تللی او نه ځم، حتی که خپلوانو کې مې نه مې کېږي دغه یعنې کله کله دا خلک بیا وایي که نه دوی بیا غلط برداشت کوي، دوی چې دی یو رقم بله معنا ورکوي. هغه کبر بیل ځای لري، مزاج بیل ځای لري. مزاج چې دی مطلب د انسانانو چې څنګه مزاج دی، هر انسان خپل مزاج لري، هغه ته کبر نه شي ویلی، دوی بیا ورته کبر وایي. زه حتی که واده ته لاړ شم، خیرات ته لاړ شم، یا یو ځای ته یو میلمستیا ته لاړ شم، د سلام علیکم زه تنګېږم، نو زه تنګېږم، زه پرې باندې ډسټرب کېږم. یار یو څه چې د ازل په اړه خلک فکر کوي هغه څه دي او ازل څنګه انسان دی چې د خلکو دغه تشویش ختم شي، دغه فکرونه ختم شي چې رقم رقم فکرونه کوي د ازل په اړه، رقم رقم لیکنې کوي د ازل په اړه، رقم رقم کمنټس کوي، نو ته به ورته واضح کړي چې ازل څنګه انسان دی او خلک یې په اړه څه فکر کوي. وایي چې د پس شا خبرو کیسو ذموار نه یو، زمونږ عاجزي درته نږدې نه معلومیږي، ازله د غمجلو خلکو درې نښې وي یاره، تنها ګرځي ډېر نه خاندي غصې نه معلومیږي. نو دا خلک چې دی چې ما سره کله کینې بیا ورته پته لګي دا د پس شا کیسو ذموار زه نه یم. او بل ځای کې بیا وایي چې زه د ټولې خاریې کیسه کې نه یم، که نه د نیم خار را سره نه لګي ازله، زه د ټولې خاریې کیسه کې نه یم. څوک چې په کوم منډ دي په کوم فکر دي څنګه فکر کوي زما په اړه ښه فکر کوئ، همداسې دوام ورکوي. زه یې کیسه کې نه یم، خو چې ته کله ما سره کېناستلې بیا درته پته لګېږي چې په خاورو ناستې په خاورو در سره کېنم، چې په قالینه ناستې په قالینه، په کوچ ناستې په کوچ در سره کېنم. یعنې نږدې نه بیا دا پس شا چې دی مطلب دا کیسې بنوي. د میډیا پیل فیک ژوند دی، هغه به چې دی سره نه هغه کوو. چې په میډیا باندې چې دی دا څومره مطلب یوازې زما نه د ډېرو خلکو چې دی دا چې دی هغه اصلي ژوند نه دی، پردې تر شا نورې کیسې ضروري. ازل په اړه چې یو دروغ په ټولنه کې مشهور دي یا ډېر شهرت لري یا خواره شوي دي څه تا د باره رسیږي، ضرور فیډبیک به ته ترلاسه کوې، خو هغه نشته په ازل کې. کبرجن دی تر ډېره پورې چې دی کمنټونه زه ګورم، تر ډېره پورې چې مطلب خلک ما نه خفه دي، وایي ته کبرجن یې. زه چې دی دا موبایل اوس درته چې دی دغه یو وټساپ زما بند شو، خو 2000 دې کې 8000 مې چې دی په دې بل وټساپ کې میسیجې پرتې وي، اوس 2000 په دې کې دي. په دغه یو اکاونټ زما د فیسبوک بند شو، دا مې چې دی دویم اکاونټ دی اوس مې جوړ کړی دی، په دې کې د 10,000 نو ډېرې میسیجې پرتې دي. زه به چا ته ځواب ورکوم، زه به چا سره خبرې کوم، دا خو چې یو ته ځواب ورکوم نو هغه 200 پوښتنې نورې کوي، زه به چا ته چې دی هغه ورکولی شم. دوی دغه نم چې دی غلط برداشت کوي، وایي چې ته کبرجن یې، نه میسیج ځواب یې، نه چې دی زنګ جواب یې. انسان شل کارونه نور هم لري. زه بیخي بیکاره اوسم، زما مایند داسې جوړ شوی دی، زه داسې یو ډپریشن داسې یو وضعیت ته ویولم چې زه میسیج باندې تنګېږم، زه په زنګ باندې تنګېږم، زه په خبرو باندې تنګېږم، زه په مجلس باندې تنګېږم. ډېر کم وخت ماته مجلس خوند راکوي، اگر چې خلک به ښه خواږه خلک زما هم زړه غواړي، خو ما باندې بوج راځي، ما باندې دماغ باندې فشار راځي. نو زه چې دی فشار سړی تر څومره وخته پورې برداشت کړي، انسان خو دومره برداشت نه لري. د ملګرو لپاره د کوم خاص غزل جوړ کړی؟ ملګرو نه ټول عمر زړه خوړلی دی. په شاعرۍ کې ډېر کم ملګري دي چې راته تر ډېره پورې وفادار. یو مې دا ماما زوی پکې وفادار ته ډېره پورې پاتې شوی دی. نور چې د ډېرو د پیسو په مقابل کې چې دی پرې خرڅ کړی یم په حساب باندې، نو په هغه وجه باندې چې وایي ورځ نه یوه ورځ به دې پرېږدي یاران،
وخت سره بدلیږي مطلبي یاران کوم چې په سخت ورځ کې پریښیم معاف مې دي کې بیا دې ناراضي یاران و به ګورې لږ چې پیسه دار شي و ازل سترګې بدلوي یاران نو یاران چې دی بس څه زه پریښیم څه ما پریښي دي یوازیتوب ژوند ډېر خوند دی یار خو چې خلک دې پرېږدي هغه یو مولا یا یو تبلیغي یو بلماز سړی ته ویل چې تر ازه د لمونځ وکړه د دې خوند وکړه ته درې ټیمه خوند دې درنه کوي مکه د بلماز ورته ویل تر ازه ما سره درې ټیمه بلمازي وکړه بیا خوند دې درنه کوي مکه نو هغه چې شیر کړي وته دا دې هډر خوند دې ډېر خوند دی روان شو نو مو وایو چې ازل وی چې موږ سره یوازې کینې د یوازیتوب خوند وګوري بیا بچا سره نه کیږي د یوازیتوب د یو کیسه درته وکړم دا د 13 هفته 13 جمعه د 2 ورځې مخکې زه کابل نه راغلم خو هغې نه مخکې جمعې ورځ د کور ووتم نو جمعه جمع مې وکړله همداسې راووتم نو ما ځان سره سوچ کو دا موبایل مې راواخیستو گاډی را سره ومال چې یار چېرته لاړ شم که نه چې زړه مې تنګ دی کوم ملګری ځان سره دی ګاډي کې جي کومه چې مطلب زما په طبیعت زما ورسره چې دی طبیعت را جوړ شي وګوره داسې لاړم ښار ته راورسېدم ما پیدا نه کو ایسته موبایل کې سندره کنیکټ کړله او یو دانه مې جنسنګ ځان ته واخیستو داسې یوازې لاړم او بارآباد باندې مې دوره وواله یو 2 ساعته مې تېر کړل ښه مې چې دی مطلب دا یوازیتوب کې چې دی دا دورې وواله د ښار کې بېرته رالم ښار ته یعنې دومره څوک نه و زما په دې هغه کې چې ټول ژوند کې چې دا ټوله دنیا مطلب چې غواړي چې ما سره اوسي اوس ما دومره چا باندې هغه نه و چې زه ځان سره کښېنوم یو دوره ورسره وم فکر مې بدل کړي کله کله انسان دومره داسې شي یو بیل ژوند دی یو بیله نړۍ ده د ازل نړۍ ده یاره ازل ژوند کې د څو ځل ژړلي دي او کومه ژړا دي همیشه دي ډېر درته دردونکي ژړل مې یو ځل چې دی ډېر داسې ژړلي دي چې مطلب تیز مې ژړلي نور چې زه مطلب ژړا تر اوسه پورې هر انسان کوي حتی که سپین ږیری هم شي که نه چې درد ولري ژاړي زما ژړا بیا داسې ژړا ده چې مطلب سترګو نه یوازې اوښکې ځي او زړه ژاړي د انسان که نه ظاهر نه هغسې نه کېږي یو درد لرم نری نری خوږېږم ملنګه تر اوسه بې وفا پسې ځورېږم ملنګه دا چا راته خیرې وکړې رضا جنۍ په شا شوه لاسونه یې دانه دانه تویږم ملنګه زه اوس هم د مړ سترګې د تاثیر لاندې راځمه زه اوس هم هغو سترګو ته لړزېږم ملنګه د ځه الله دې مل شه زه جګېږم ملنګه اول نه دی زه هر ماښام غورځېږم ملنګه دا ما ته خو سجده کې هم نری نری یادېږي ته څه وایې چې زه به ور یادېږم ملنګه والله ځان راته بد ښکاري په دومره لویه ګیره یو نیم وخت کې اوس هم پسې ژړېږم ملنګه وفرکه د ډاکټره شي ځواني مې پرې تباه کړه سپېرې خاورې شماره خوا آبادېږم ملنګه پوښتنه وکړم ځواب په غزل کې یا ژوند ترجمانی چې د ټولو په غزل کې پرته ده موضوع دا ما ته خپل ما درته مخکې مې ویلی چې زما اکثره شعرونه زما په یاد نه دي دا که نه چې دا تا اکثره کم پوښتنه د ژوند کړې وی ما به په شعر کې ځواب درکړی وی دغه رنګونو پوښتنه ما په شعر کې در ځواب درکوم ما شعر کې راوستې خو ذهن ته نه راځي نو دا ټول د زما خپل ژوند مطلب ټول په دې شعر و شاعرۍ کې غزل د غزل د ویلو انداز ډېر جلا دی او ځینې ملګري خواري کې د ازل په څېر د ازل غزل وایي خو نه ویل کېږي دا دی کوم ځای نه را پیدا کړی دی څنګه دې دغه نه وخت کړی دی دا د غزل ویلو انداز داسې و چې هغه وخت کې ما به خپل غزل په خپله نه ویلی فیسبوک کې به مې لیکلو ما یار دا زما د خپل انداز نه و خوښ خپل غږ هم دومره را باندې ښه نه لګېدلو مال څه غږ مې برابر نه دی چا به ډیپلومه وکړه نو هغه به ما ستوري کوله ما به د ماوی ډیپلومې چې دی راخیستلی یو ورځ به ما ډیپلومه کړې وله په دې خپل طرز دا کوم طرز باندې چې زه لګیا یم دا خلکو ډېر خوښ کو بیا چې دی د شعر نه د غږ او د انداز صفت ډېر شوی و نو بیا ما ویلې یار دا شعر چلی او هغسې وشو خلکو خوښ کو مونږ ورته ویلې تر اوسه پورې دوام کوي او ازل په ژوند کې تر ټولو غټه دوکه چا درکړې قسمت حالات راکه او که وخت راکه هر څه چې وګزارې سخت راکه او ژوند کې کوم ډول انسانان خوښي رښتینی انسانان که تا ته مشکل هم پې جوړېږي که ستا ورسره روابط هم خرابېږي چې سپینې خبرې درته وکړي صفا درته ووایي څه درنه پټ نه کړي هره خبره هر راز در سره شریک کړي
او د یوې خبرې خلکي په احترام درته قایلي دوه مخي ونه لري یو مخ اوسي یو رنګ اوسي وخت سره بدل نشي او ازل په اوس وختونو کې له څه سره ډېر راحت وي د چا سره ډېر راحت وي او مخکې خو د یوازیتوب یاد کړه خو ته چې کله کور ته ځې چا سره راحت وي په چا غږ کې د چا په لټه کې ذهن کې د څوک چې څوک مخې ته راشي مور چې یو نظر وګورم بس یو پوښتنه د ازل څو ورونه دي درې ورونه دي واړه دي درنه نور ماشاءالله چې د په بډي او هغه کې مانه جګ دي مانه خدي عمر کې درنه هو یعنی د کور سرپرست او مسؤل دی نو مسئولیت مارا پغاړه د کور مشکلاتونه د خفګان ترې نه جوړیږي کوشنه غم چې په موږ راشي اسمان ترې نه جوړیږي او ازلا غسترګې د اسخیره باندې لګي زما بشي کنه بشي جانان ترې نه جوړیږي د کور مشکلاتونه چې ده مطلب تر ډیره پورې سړی کور کې دا شو کولای نشي یا ورونه پی پویږي او کورنۍ پی پویږي یا بنه پویږي چې دا څومره دردي خو ډیر درد چې ده مشر ته ورکول کیږي وړو کې مشکل می کاوي ته زه هم نه خایم مازه په باندې خفکیږم چې کور کې مشکل دي هغه ما خپل مشکلات چې ده هغه سیټ تکو مزه دا وي مشکل ته چې ده خفکیږم بس د کور مشر خپل ډېرې هیلې او ارمانونه د کور له ضرورتونو قرباني کوي قرباني کوي او ازل چې کله د شپې څملي د راتلونکي ورځې لپاره پلان څه دی بیا منځمهاله پلان څه دی بیا اوږدمهاله پلان څه دی چې ازل به په راتلونکي چې ستر جوړېږي څه به جوړېږي غزل کې خو لګیا دی ولا ژوند د میز پلان نشته دی حتی که درته ووایم زه د دې کیسه کې نیم چې سبا به څه کېږي سبا به څه نه کېږي نه د پیسو تشویش لرم چې پیسې به راځي لکه ځینې خلک وایي چې یار زه به آینده کې داسې کور جوړم دا شی مې هغه کې نشته یو شی نظر کې نه لرم بس په سبا شي تېر شي زه ژوند د تېر شو یوازینی ارمان چې دی فلحال په دا لرم چې هغه دنیا مې ښه شي دا دنیا خو هسې ملاړه ځواني مې ختمه ده نور چې دی هغه چې دی هغه کوم غم چې لړو هغه چې دی ختم شوي دي زړه چې دی کله مطلب هغه شي ته ډېر ځوان یې ته ډېرې لوی ورځې لرې او ته ډېر لوی کلونه لري او دنیا چې دا په امید خوړلی کېږي خو ته په ځوانۍ کې وایې چې ځواني تللې ده او هغې دنیا ته باید څه وکړم صحیح ده چې هغې دنیا ته به هم څه کوو کله کله انسان ډېر خفه شي کله کله زه ډېر زیات خفه کېږم حتی یو شپه چې دی ما په فیسبوک کې 100 پوسټ سر په سر وکړل که نه ما باندې یو رقم هیبت راغلی ونه پوهېږم بیا یو چا راته ویل دا د انزایټي وجه ده وایي دا چې کله ډپریشن کله ډېر انسان پکې ډیپ لاړ شي ډېر زیات دوام وکړي بیا انزایټي ته ځي ما ته چې دی بار بار قبر یادېدو ما ته به چې دی هغه سختۍ را یادېدلې زه یې ځورولم بار بار چې څومره به مې کوشش کوو زه به ځورېدم ډېر زیات یو بل وضعیت کې وم څو شپې سر په سر داسې وم بیا فیسبوک کې چې د خلکو مشورې راکړلې ډېرو دا مشوره راکړه یار چې مونځونه دې په ټایم کا نو انشاءالله څخه به شي بیا یو کس چې دی پکې سایکالوجست و هغه به یې راته دا وویلې چې یار دا د انزایټي یو نوم یې واخیستو د هغې یو ډسارډر دی وایي دا ته ډپریشن کې تا ډېر ټایم تېر کړی نو دا یو ډسارډر دی دا ته اوس چې دی داسې هغه کې چې یار ما سره دا هغه و چې یار ما به دا فیل کوو چې زه یو ساعت بعد مړ کېږم یا چې دی داسې یو وضعیت ته پکې تللی وم نو ډېر زیات هغه دا یار دا فیسبوکیان او چې دا ډېر عجیبه خلک دي که نه موږ افغانان ډېر جالبه خلک دي چا راته ویلې وایي بدله ګولۍ ده خوړلې خرابې چا راته ویلې څنګه چل دی نشه دی نشته دی چا یار عجیبه ما به چې د خپل وضعیت ته کتل مې د دې کمنټونه کتل داسې ظالمان دي یار خپل ذهن او هغه د نالیدلو وړاندو سترګو قضاوتونه دي قضاوتونه دي ډېر زیات هوښیار خلک دي ځینې پکې دومره هوښیار دي د دوی تعلیم ته وګورې د دوی هغه ناستې ولاړې ته عمرونو ته وګورې یو کم عقل کمنټ به یې کړی چې ته به خپل ځان پورې خجالته شي ته به وایې چې یار دا سړی خو مطلب په دې عمر په دې فکر باندې دا نار دي دا څه کوي یار کله کله دغه پوښتنه ما ته پیدا کېږي غزل چې یو چا زه لیدلی نه یم یو چا ازل لیدلی نه دی یو چا یو بل شخص لیدلی نه دی او هغه راپاڅېږي او په ړندو سترګو یا په نالیدلو سترګو د هغه په حالاتو قضاوت کوي که په ویډیو وي که په بیت وي که په غزل وي او که په همداسې یو بحث باندې نو ته ولې زما په ژوند باندې قضاوتونه کوې نه خو تا ته ښه رسېږي نه بد رسېږي مګر ته قضاوت کوې ته زما د ژوند نه خبرې چې څه روان دي زما په ژوند کې څومره مشکلات دي تر ډېره پورې چې دی مطلب موږ او تاسې چې دی وروسته پاتې به ورته ووایو یا دا یو بل چې مطلب
په دې حالاتو کې دا په دې باندې یو چې زه تا نشم زغملی ته ما نشي زغملی د ملګرو له کتاره د شاعرانو له کتاره دا څومره چې زما ملګري دي ادبي بهیرونو کې به موږ ناستې ولاړې کولې صحیح ده میډیا باندې چې دی دوی ملزم ولم میډیا کې دا نو چې دی د الله تعالی ورکړه د وتویز منتشا او تذل منتشا الله تعالی یو چاته عزت ورکوي یو چاته چې دی مطلب شهرت ورکوي یو چاته هغه ورکوي ملګری ور باندې ولې خوا بدي شي دغه ملګری چې په میډیا باندې ما سره دي ناسته ولاړه دغه ستا غوندې ته ما سره اوس یو ساعت ناستې ما ور سره شپې ورځې یو ځای تېرې کړي دي نمک هم یو د بل خوړلی دی همدې خلکو چې دی فیک ایډیانو ما باندې کمنټونه منفي کړي دي دا چې ته پاتې شولې یا نه پاتې ما لپاره اوس هم ته ما نه مخکې خو چې ته مطلب هغه هم راغه نه شولې زه شوم نو ته نیت را باندې ولې به دی ته خو زما ملګری یې ته چې ما سره په ښه لاره باندې راشي زه کېدی شي تا ځان سره چې دی مخ ته ویسم تا لاس نه ونیسم تا په همدې لاره برابر کړم او ته چې ما سره داسې کې ډېر ملګري داسې ما کتل چې ما ته مخامخ جان او قربان کې بیرته چې دی په هماغه خپل اکاونټ نه په خپل اکاونټونو کې مې سکرین شاټونه ورلېږلي دا ویډیو که ګوري هغوی بیا ځانونه پېژني وټساپ کې مې ورته لیږلي چې دا ولې چې بیرته هلته زما په خلاف باندې داسې یو ځای کې چې دا فکر کړی چې یار دا یې نه ګوري هلته یې منفي کمنټ کړی دی دلته راشي ما ته جان او قربان کړي ډېر عجیبه یار ورکې که ولا که ښه خاطره لرم یارانو دوستان نه تا مخکې هم ویلی که نه ښې خاطرې نه لرم هغه خپل هغه سړي ته ورشي یار خپل ښه سړي ته ورشي خپل شهرت باندې سړی خفه شي یار چې شهرت څه معنا لري هغه اول کې سړی ورته ډېر زیات خوشحالېږي یو وخت کې چې دی پاکستان ته تازه تللی وم کوم شاعر ونه پوهېږم دنه چې دی یو ځای کې هلکان راتاو شو ویډیوګانې عکسونه یې ورسره اخیستلی نو ما ته دومره خوند راکړو ما یار دا وګورئ دا خلک ورسره عکسونه ویډیوګانې دي نو دا بیا د وخت خبرې که نه اوس ولا چې اکثر چې دی مطلب څومره کوشش کوم چې یو ځای کې مطلب هغوی ګڼه ګوڼه صادر ځان پټوم ته نو دا وخت سره چې دی بیدار څه دومره عادي شي نو دا خلک چې دی بیا دا شخصي عقده ډېره زیاته پالل کېږي په دې وطن کې باره برخه کې یوازې زه وایم چې زما په رسېدو نه ته مشکل سره مخ کېږي نه زه ستا مخه نیسم نه تا ته کوم بل مشکل جوړېږي او نه تا ته کومه فایده رسېږي حتی فایده به لا دا یې کېدی شي چې زه یو ورځ ستا په کار راشم په یو ځای کې مګر بیا هم ته زما خپې وهې او زما د پرمختګ مخه ډب یو خاطره دا د عقدې او د افغانیت او د افغانانو یو خاطره درته دا ووایم زه خپل افغان یم مطلب خدا خبره ځکه کوم چې دا کرن خان کله زما غزل ویلې دی کله ریکارډ کو نو بیا ما پسې میسیج وکړو وایي زله ته خو ډېر ښه شاعر یې ته خو ما مطالعه کړی مسنجر کې ما ته میسیج کړی اوس ما ورسره روابط دي تر اوسه پورې ما ته یې ویلې وایي دا خو په دې سندره باندې د خلکو ډېر منفي کمنټونه کړي او ټول د افغانستان دي وایي دا خو داسې شعر هم نه دی چې مطلب داسې یو منفي شعر یو منفي آیډیا ورکړي وایي دا ولې وایي ما ته خلکو کنځلې کړي میسیجونه یې راپسې کړي د ده شعر دی ولې ویلی وایي زه حیران پاتې یم خدای باور وکړه زه خجالته شوی زه بې ځوابه وم والله بالله چې ما چې دی ویلي یار چې ورکې که یعنی غزل تللی په پښتونخوا کې ویل شوی دی یا په بهر نړۍ کې ویل شوی بیا کرن خان ویلی دی بیا له دې خلک راپاڅېږي کرن خان ته د ازل د نیمګړتیا او مشکلاتو ورته ویلي وایي د غزل دی ولې ویلی دی په کمنټونو کې ورته کنځلې کړي دا شاعر دی دا غزل دی چې تا انتخاب کړی دی حال دا چې د کوزي پښتونخوا چې څومره ملګري دي په ټول ژوند کې ما ته منفي خبره چا نه ده کړې ما ته منفي کمنټ نه دی شوی هلته چې کوم ناز ما ته راکړل شوی دی تر اوسه پورې چې دی زه منم ما منلی دی زه چې کله غږېږم یو خبره به همیش په آخر کې کوو افغانستان ته به کار کوو لوی افغانستان به آبادو کیسه دا ده که ازل دی کبل دی او ستر نوم دی ستر شخصیت دی پیژندل شوی نوم دی راځئ یو ځل له دوی سره مخامخ کښېنئ د دوی ژوند مطالعه کوي هر څوک یې که په ډلیز ډول راځئ که فردي ډول باندې راځئ او دلته کښېنئ د ده خوی خصلت مطالعه کوي د ده عادتونه د ده کورنۍ د ده فیملی دا ټول وګورئ بیا قضاوت وکړئ دا خو په یو غزل او په یو انداز او په دې خو نه کېږي ځوان دی هر ډول حالات راځي ګپ شاپ چکرې میلې بنډارونه نو دا قضاوتونه نه دي زه به یو خبر اخر کې چې دا دوه بیتونه معنی کوم چې زه خراب خیم د ښې کیسه کې نه یم د ډمې زمانې کیسه کې نه یم سل الزام اصل کیسې راپسې کېږي بې پروا یم د یوې کیسه کې نه یم او د نیم ښار را سره نه لګي ازله زه د ټولې ښار یې کیسه کې نه یم نو دا څه دی ښه ازل وروستۍ پوښتنه ده او یو غوښتنه ازل جي اکثره ملګري چې ما سره له نږدې مخ شوي دي او موږ څومره پېژني په سوشل میډیا کې یا را سره همداسې مخامخ پېژني چې د دې نوم معنا وایي څه ده
او دغه نوم په کوم اساس یې خېل ازل خو ازل د پاره هم موږ تاسو ټول کیږو ازل هغه ځای چې چرته مطلب پسمانونو کې موږ استاد هغه ټول آینده برخلی کار سي لیکل کیږي دغه جی چې ور سره یو ځای شو جی چې ور سره یو ځای شوی دا په دې لپاره یو ځای شوی دی چې یار بل ازل پیدا نشي که پیدا هم شي چې داسې ازل پیدا نشي چې ازل جی هغه دی ازل جی دا چې دی باید همداسې پاتې شي نه باید مخکې څوک وسي نه باید وروسته څوک وسي دا په دې خاطر باندې او غوښتنه دا ده چې د ژوند دوه داسې رازونه چې تر اوسه ترې د ازل له دې دنیا نور هیڅوک نه خبر نه ملګری نه دوست نه مینا نه کورنۍ خو نن وویل شي او غوښتنه به په کلکه وي تر اوسه د ځان سره ساتلي دفن کړي دي او نن یې راښکاره کړي ولا دا شی به ونشي موږ به لږ په تمه شو یو راز دا چې یو ملګری نه په ډېره وړه خبره خفه شمه که نه ډېر یو معمولي غلط حرکت وکړي هغه ته یې نه شو کومه خو زه به شاید یو ورځ دوه ورځې ته داسې خفه اوسم چې که بل سړی دومره خفه اوسي انډیوالي ورسره پرېږدي هغه به ډېر وړوکی کار وي خو زه چې ته خفه شم هغه ته یې نه شو کومه خو زړه مې ته ډېر بدېږي یعنې په ډېره معمولي خبره باندې زه ډېر زیات خفه کېږم دا عادت زما خپل نه دی خوښ ځکه هغه موضوع دومره نه وي هغه به یو خبره وکړي هغه کس به چې دی ما ته ډېر ښه نیت لري زما به چې دی مطلب ډېر هغه کړی خو په دې یوه خبره باندې زما زړه ته خفه کېږي خو بېرته شو کوم ورته نه وایم کلم نه ورته نه وایم ځکه د چا په سل خوبیانو باندې به چې دی د چا په یوې به دی به سل خوبیانې نه خرابې نو هغه شی په نظر کې به نیسم او په ځان باندې سخته تېروم خو هغه ته څه نه او بل راز بس سخت شي دا اوس بل څه ووایم یار ولا که ذهن ته راځي یو راز خو ګوره د ازل دا شو چې مثلا ښه کوئ بد مه کوئ کلم او که ازل خفه کېږي نو بیا پخلا کول لږ سخت دي بله دا چې زړه کې څه نه ساتي خو مقصد د فشار لاندې راځي بله چې دی د پخلا کولو خبره دې وکړه دویمه خبره دا چې څوک مرور شي نه یې پخلا کوم په ټول ژوند کې مې څوک نه دی پخلا کړی چې څوک رانتلی دی که څومره د نږدې ملګري څومره مې زړه ته نږدې که سیاته کور کې ما ته مور ډېره ګرانه ده اوس هم وایم بیا هم وایم مور مې چې ما نه خفه شي ما نه ده پخلا کړې ما نه خوښېږي چې څوک پخلا کړم چې خفه شي بېرته خپله پخلا شوي دي یاران دوستان یې مور یې ټول بېرته خپله پخلا کېږي زه څوک نه کوم ځکه زه چې دی هغه د خفګان وجه دومره نه ګڼم چې ته ما نه پې خفه شي یار هغه خو زما نارمل ژوند دی هغې سره باید ته ما سره عادي شي زه داسې کوم کار نه کوم چې ته دومره ډېر پې خفه شي چې یار زه بیا تا پخلا کړم زه وایم ته ما نه ولې خفه کېږي ته باید خفه نه شي ته باید ما درک کړې ډېره مننه ازل خو وروستیو کې زړه کې داسې څه پاتې چې ویل یې غواړي او زموږ په پوښتنو کې نه یا ستا په ځوابونو کې نه دي ویل شوي نو بس اوري داسې څه چې بیخي هغه د زړه وروستي تل کې پراته یې ویل یې غواړي ژوند څنګه دی ژوند ډېر سخت دی بس همدومره یار ډېر سخت دی یوازې ما ته نر سړي ته سخت دی خو درد ډېر زیات درد لري خوشحالي ډېره کمه ده په ورځ کې چې دی لکه څنګه چې په کال کې 4 موسمه بدلیږي په یو ورځ کې چې دی زما 4 موسمه چې دی د طبیعت زما د مزاج بدلیږي زما د ننه بدلیږي خفګان پکې ډېر زیات دی اکثر خلکو سره په مجلس کې ناست یم مطلب ورسره خاندم خوشحاله یم خو زړه کې خفه یم اداکاري مې ډېره زیاته ده یعنی ژوند ډېر په سختۍ روان کړی په سختۍ مې روان کړی ډېره مننه ازل کور ودان او د ستړیاو تکلیفونو ډېره بخښنه آباد سوکاله او سرلوړی اوسي خدای دې په ژوند کې داسې خوښي راوله چې خفګان ته هیڅ ځای پیدا نه شي خوشحاله اوسئ ډېره مننه یو بله خبره دا چې یوازې مینه نه ده ښه چې یوازې مینه نه ده وازله زمونږ شل مسلې نورې هم دي یوازې مینه نه ده چې سړی خفه کوي ژوند نور هم ډېر حساس دی انسان چې کله حساس شي په ډېرو وړو نقاطو باندې هغه د ټولنې د کورنۍ د بار هر څه باندې چې دی خفه کېږي ژوند کې تاسې دا ونه انګېرئ تر اخره پورې چې یار دا ژوند دومره ده یوازې مینې په وجه سخت کړی نورې مسلې هم ډېرې زیاتې نورې مسلې ډېره مننه ازل کور ودان خوشحاله شوم په لیدو مو هر کله راسئ
او باقي چې د ډېر وخت بعد افغانستان د راغلی او ما دومره اوږده انټرویو ما نه ورکړې دومره سپینې خبرې ما نه وې کړې تاسو کور دی آباد ته دې راته ژوندی اوسې سرفراز اوسې ډېره مهرباني درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې په ناویلو کیسو کې مې نه دا ځل زموږ سره ازل واورېده موږ مو زغملو ازل مو راسره وزغم او د ازل د ژوند داسې ناویلې چې تر ډېره مو نه وي اورېدلې او نه به ترې خبر وي دا ځل به ترې خبرېږئ نو موږ در سره تعقیب کوي بیا هم ډېره زیاته مننه کور آباد سرلوړ آباد اوسئ ښې چارې